ولربنا. یو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یمسخ قوم من امتی فی آخر الزمان قردتا و خنازیرا. دا اللہ رسول فرمائی چه زما پا امت کے با پا آخر زمانہ کے دا باز خلقو شکلون مسخ کڑیشی قردتا و خنازیرا. دا چا شکلون با دا خنجرانوی او دا چا شکلون با دا با دا شادوگانوی. قالو یا رسول اللہ امسلمونهم اے دا اللہ رسولہ چه دا چا شکلون دا خنزیرانو او دا چا شکلون دا شادوگانوی امسلمونهم اے دا با مسلمانانی کنا دا کافر شکلون با بدلیگی. امام الانبیاء فرمائی نعم او دا با مسلمانانی یشہدون اللہ الہ الا اللہ دوی با لا الہ الا اللہ موئی کلمہ با موئی وانی رسول اللہ او دا با موئی چیزا دا اللہ رسول یما. امام الانبیاء فرمائی زماد نبوت گواہی با مور کئی ویصومون او روجبم نیسی یو روایت کے رازی یصلون او منزبم کئی حجنبم کئی. امام الانبیاء فرمائی عام مسلمانان بنوی منزگزار روجدار حاجیان دس کسانو شکلون با دا خنزیرانو شی دس کسانو شکلون با دا شادوگانو شی. قالو صحابہ کرامو فرمائل فما بالهم یا رسول اللہ ہے دا اللہ رسول دا دی حجیانو دا دی منزگزارو دا دی روجدارو گناہ بسوی پس وجب دا دوی دا شکلون مسخکی گی اے دا اللہ رسولہ. قال امام الانبیاء فرمائل اتخذوا المعازف والقیناتا. کلچے دا خلق عام عادتیان شی دا ڈمانو او دا باجو دا ڈول سرنا عام عادتیان شی منزبم کئی روجبم نسی او دی بحجنم کئی اللہ و دا دوی شکلون دا خنزیران و شادوگانو کی. وشربو هذه الاشربا او دوی بشرابونم سکی. فباتا سو گوری نولی زمونږ د بعض مشرانو کې نمونه نالم حجونه هم کړي خو کلین شیب هم کوي او شرابونه خو داسې څکي نعوذ بالله لکه چې سړی روابزه څکي. د الله رسول فرمایي فباتوا على شرابهم ولهوهم فاصبحوا وقد مسخوا. د الله رسول فرمایي دوی به یوه شپه په د خپل لهو لعب کې مست وي ډمانو ته به ناست دي. د الله رسول فرمایي او گانے بجانے با اوری شراب خوری با کئی. دا اللہ رسول فرمائی فاصبحو چی کل سار را پاسی قد مسخو دا دوی شکلون با مسخشوی سوک با دا شادوگانو برنگی سوک با دا خنزیرانو برنگی.